خوست کې د فرمي چرګانو اتحادیې مسؤلین او فرم لرونکي وایي پخوا به فرمي یا غوښین چرګان تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو ورېدل، خو د نوي نظام په بیا حاکمېدو سره خصوصي سکتور ته د غوره امکاناتو او په اړونده برخه کې د لاسنیوي په پایله کې هیواد د باسیاینې خوا ته نږدې شوی. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دوی د 2 کیلو چرګ چې د بل هیواد نه وروړي دوی دام ورباند کړي تر څو موږ خودکفا شو، د خپل وطن خلک د فرمدارانو د مظلوم ولس په کاروبارونو بوخت وساتلی شي. د دې سره یو د وطن پرمختګ دی، بل د خلک مصروف شه، خلکو ته روزګار پیدا کړي. 2 کیلو پاس چرګ به بند شي، نو هغه چې کله بند کړلو نو په دې صورت کې اوس د خوست کې اگر په ټول ولایتو کې نو اوس د فرمرانو وضعیت هم صحیح ده او وطن مو انشاءالله خودکفا کیږي. دغه راز بیا غوښتنې دا دي چې په دې برخه کې د بیو اسعار د دوامدار وساتل شي. نرخونه د باید کنټرول شي، چې نرخونه کنټرول شي. موږ بچرګونو کې 15 روپۍ ګټو، ورلګ بچرګونو خرڅېږي دا وکسه 15 د وکسي 100 چرګې نه دی ورکې 100 چرګې چې زه نشم خرڅوای ورس کې د دوکانو کا خرچا وکسه د کیر خرچا وکسه زه خپل زړه تکلیف لرم، بل کور نشم کړای ورجام والله د مو قسم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه کور ته د سلې ونی مشل وړم. بلخوا د مالدارۍ برخې مسؤلینو هم وایي دوی تل په دې هڅه کې دي چې د خصوصي سکتور سره د ګډ کار په پایله کې هیواد په هره برخه کې خودکفایۍ ته ورسوي. داسې مو وکړل د دوی په غوښتنه وزارت نه امر وغوښتلو د 2 کیلو اضافه زیات مونږ چرګانو ته د پاکستان چرګانو ته مونږ اجازه نه ورکوو چې خوست یې وارد کړي. مونږ ریټ ورته وټاکلو د 500 نه تر 100 کیلو فی کیلو، نو دا باید د نه اضافه په خلکو نه اضافه خرڅ نه کړي، ځکه هلته موږ ولس غریب ده. له دې وړاندې به دا فارم لرونکي یا غوښین چرګان له ګاونډیو هیوادونو څخه راوړېدل، خو په دې وروستیو کې تر ډیره بریده خصوصي سکتور ته امکانات برابر شوي، په دې برخه کې هیواد و خودکفایۍ خوا ته روان دی. خو هم مهال غوښتنې بیا دا دي چې په دې برخه کې د نرخونو کنټرول او نظارت دوامدار وساتل شي. محمد اسماعیل زیار د افغانستان ملي ټلویزیون خوست.